السلام علیکم درنو لیدونکو، نن درته ډیره ښکلې واقعه لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په تیرو ورځو کې یو هندي مسلمان هلک په حقیقت کې داسې یو کار وکړ چې له خلکو نه د فلمونو خیالي کیسې هېرې کړې. د مینګو باس ویبپاڼې په وینا دغه 20 کلن ځوان چې پاکستان ته د معشوقې دیدن ته د هند او پاکستان تر ګډې پولې تللی و، محمد زیشان صدیقي نومیږي او د هند د مهاراشټر اوسیدونکی دی. محمد زیشان صدیقي له مهاراشټر څخه په موټر سایکل باندې سپورو چې له مهاراشټر نه ګجرات ته نږدې په یوه سیمه کې د هند او پاکستان ګډې پولې ته په 1.5 کیلومترۍ کې بېهوښه شوی و. دا د جولای 14 تاریخ و، کله چې د هند سرحدي ځواکونو هغه د بېهوښۍ په حالت کې ولید. نو هغه یې راپورته کړ او کله چې په هوش راغی نو څېړنې یې ترې وکړې. زیشان هغوی ته هر څه رښتیا وویل چې له یوې پاکستانۍ جنۍ سره مې په فیسبوک باندې ملګرتیا پیدا شوه چې بیا وروسته ملګرتیا په مینې بدله شوه. هغه په کراچۍ کې اوسیږي او ما غوښتل چې ورشم. د راپورونو پر اساس زیشان د لارې د پیدا کولو لپاره له ګوګل میپ نه هم ګټه اخیسته او هغه د هند له پولو نه تر کراچۍ پورې لاره په ګوګل میپ کې صحیح کړې وه. هغه له مهاراشټر نه تر سرحدي پولې پورې 1200 میله سفر کړی و، خو د بیچاره عاشق د سحر تود لمر برداشت نشو کړی او بېهوشه شوی و. د هغه مور او پلار د هغه د نادرکۍ په اړه پولیسو ته عریضه هم کړې وه. د یاد هلک په اړه په ټولنیزو رسنیو کې ګرم بحثونه کیږي او ځینو خلکو د هغې جنۍ عکسونه هم خپاره کړي دي چې زیشان پرې لیونی مین و. خو هغه د چا خبره، هره کیسه د ویرزاره غوندې نه وي. ډېرې مینې د نړیوالو پولو په ډګر کې پای ته رسي.